أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل افرمائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم کچریئی تاسو تحبون الله چه محبت کوي د الله تبارک وتعالى سرا فاتبعوني پس زماتا بداری اوکے يحببكم الله محبت بو کی تاسو سرا الله تبارک وتعالى ويغفر لكم ذنوبكم او وببخي تاسو ته گناهونه دستاسو والله غفور الرحیم او الله تبارک وتعالى بخون کی او مهربان دی. قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم اطیعوا الله والرسول تابعداریو کې د الله تبارک وتعالى او د رسول فان تولوا پس ک چری دوی مخواړی فان الله پس بشک الله تبارک وتعالى لا يحب الكافرين محبت نکي د کافرانو سره ان الله اصطفى بشک الله تبارک وتعالى غره کړل آدم علیه السلام ونوحا او نوح علیه السلام وآل ابراهیم او آل د ابراهیم علیه السلام وآل عمران او آل عمران علی العالمین په تمام عالمین باندې ذریه اولاد وو بعضها بعض د دینا من بعض د بعض نور والله او الله تبارک وتعالى سمیع اوریدن کې دی علیم او په دی. اذ قالت امرأة هر کله چې ویل امرأة عمران بیبی د عمران رب ای زما ربا انی نظرت بشک ما نظر من لیدي ما منخت کړی دا لکا استاد پارا ما هغه سو فی بطنی چې زما په خېټه کې دی محررا آزاد کړی شوی فتقبل پس قبول کې مني زما د جانبنا انک بشکت انت السمیع العلیم تو اوریدن کې او پوهی. فلما پس هر کلا وضعتها چې اوزګولا دلرا جنې قالت نو ویل رب ای زما ربا انی وضعتها ما اوزګولا دلرا انسا جنې والله اعلم والله تبارک وتعالى خپوه دی بما وضعت په هغه سوچ دی اوزګولو وليس الذکر او نه دی نارینا کل انسا پشان د زنانا وليس الذکر او نه دی هلک کل انسا پشان د جنې وانی سمیتها او ما نوم کې خودو پدې باندې مریم وانی اعيذها او بشک ز پناه غړم د دې بیکا پتا سارا یا وانی اعيذها او بشک ز پناه کې ورکو مدا بیکا ستا وذریتها او د دې اولاد هم من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوینا فتقبلها ربها پس قبول کړه دیلرا رب د دې بقبول حسن پخو قبل ولو سرا وانبتها او رزرغونه کړه لدا نباتا حسنا پخو زرغونه ولو سرا یعنی په خه طریقه باندې رالو کړه وکفلها زکریا او کفالت د دې اوس پارلو زکریا علیه السلام تا کلما دخل علیها هر کلا چې داخلي دوبا د دې خواتا زکریا علیه السلام المحراب محراب تا حجره تا یا عبادت خانه تا وجد عندها نمندل بيد دې سرا رزقا روزی قال وی ویل یا مریم اے مریم بیبی ان لک هذا د کم زین د استاد پاره دا قالت دی اویل هو من عند الله دا د الله تبارک وتعالى د جانب ندی ان الله بشک الله تبارک وتعالى يرزق رزق ورکی من هغه چاته یشاء او چې خوخی شي بغیر حساب به حساب هنالک پدغه ځای کې پدغه وخت دعا زکریا دعا غختلا زکریا علیه السلام ربه د خپل ربنا قال وی ویل رب ایز ما ربا هب لی راک ماتا من لدنکا د خپل جانبنا ذریتا طیبتا پاک اولاد انکا بشکتو سمیع الدعاء اوریدن کی د دعاء فنادته الملائکتو
پس आवाज او کدتا فرشته وهو قائم او دی ولاړو یصلی فی المحراب چې منځ کولو په محراب کې په عبادت خانه کې ان الله دا आवाज ورته کو چې بشک الله تبارک وتعالى یبشرک زیر درکې تا تا بیحیی په یحیی علیه السلام باندې مصدقا چې تصدیق بکون کی وی بکلمتن په کلمه باندې من الله د الله تبارک وتعالى د جانبنا وسیدا او سردار بوي وحسورا او منکون کې د خپل نفس بوي قابو کون کې د خپل نفس بوي ونبيا او نبی بوي من الصالحين د نیکانو نه قال زكريا عليه الصلاه والسلام عرض کو رب اذا ما رب ان يكون لي سرنګ بوي زما د پارا غلام الک وقد بلغني الكبر او په تحقیق سره را رسیدل ماته بوډاوالی وامرأتي او زما بیبي عاقر شنددا قال وی فرمایل كذلك الله هم دارنګي الله تبارک وتعالى يفعل کوي ما يشاء هغه سوچ الله یې اوغاړي قال وی ویل زکریا علیہ الصلوۃ والسلام رب ای زما رب اجعل لي آیه اگر زما د پارا نخا قال الله ورته فرمایل آیتک نخستا دادا الله تکلم الناس دا چې تب خبره نشکولې د خلکو سره ثلاثه ایام دریو ورځې الا رمزا مگر په اشاره سره وذکر او یادوا ربک خپل رب کثیرا ډیر وسبح او تسبیح وایا بالعشی په وخت د ماخام کې والابکار او د صبا کې